راشه موسم لیوانی شوی دی باران وریږي او راشه موسم لیوانی شوی دی باران وریږي نو په دې کې اوس مونږ غیا څنګه کوو ته ورته وګوره یا الله زماری توبوي اته یو نیم ټیم مې داسې ګیله وشي چې هغې ته ورته وګوره بارانونه هم شروع دي او زه په داسې سپېرو کور کې پیدا شوم خو دا خان کور کې پیدا شوم نو ښه به نه وه مانا بس دا بیبي ده نو کار یې راله جوړ کړی دی مونږ نه یې مچیلې غټې مونږ په چیرو باندې ټکو ته ورته وګوره هغه ماما زوی مې راغی دی الا د خجورانه ټینټي غټې ده اله راته که نه مونږ لورونه راغټې دي واه مګه وایي مینه د مینې پیدا کېږي او کله ته ما ښکلوه کله به زه وایي تا ښکلومه څومره ځای خو را روان دي هلیا وایم په دې باران کې چې کوم دی لوړ او څادرې ورکړي دي چاګوریا دا ډاډ واغېسته او دا مونږ واغېسته که نه ولې دا په ټو باندې دا چې کوم په 2,00,000 روپۍ باندې مو واغېسته دا ته اوسه پیټې وي خواکه پاکه مې که یاره پیسې مونږ سره وي یو مله چیلې خرڅه کړه او د مور چې کوم دي او ډېرې پیسې وي د واده غیان سره ایښې وي شکر یې په هغې ځان له واغېست بیا چلو ولې دا موټر چلې دا به زه چلوم او بل څه کار دی دا څنګه خلک وویني که نه نو سړي ورته کم راخېږي جینکې ورته زیاتې راخېږي ښه ولې که زه راځم ښه ځه بیبي راته کله بیمناري رانه ټینټي واغېسته او ته پورې ماله سیکر وانغېسته یاره خیر خو دې ته خو څه رینګه دې راغېستې ولې نه زه خو خوشحاله شوم چې تاسو له خدای پاک دا درکړه ماله به م راکړي خیر یې خفه کېږم نو نه داسې کار یې که نه همدا د هر چا نصیب کې نه وي روغ نیت یې الله په خپله ورکوي داسې دی هله صفاغم نه که نه تا اودس هم نه دی کړی او لاس یې هم څښا دي دا به لاس ووینځي اودس به ورته وکړي کلیمه به وي او بیا به پاکې ښه زه به هله پکې کلینډر یم کوم نه که نه ګوره سپېره پکې نه ګرځوم ځه ما لرې کړه همځه که نه ځه زه راځم ځه ګوره ما له لور راکړې دی په باران کې راکړې نه کوم کیاګانې بیبي نورې ما به مونږ داسې ټینټي یعنې یا به رانه ټوډه کې یعنې خو زه به د دوی نه غټ ګاډ یم ښه زه به تاسو ته ښیم نه ماما زویه پټه به دې اوس لګي ځان سم که دیدن لږه خوانده چینچي لږه رستو کومه لږ دغه بوزې دې موچته که نه زه کور ته ځم ښه ځي زه بیا تاسو کره ته ځم زه صحیح ده بیبي دا ونه مبارکۍ له درځم ښه خو ځان سره وړه ها تش تور را نه شي نه ښه سهار څه به رسګولي هم دروړم ښه او زه ورځه ښه ګاڼې پکې لګي سټارټېږي م روانه میاشت کې مې کوېدن هم ده کوېدن مې هم ده دیکره پسې وم دا دیکو وایي نه دی ښه دا ساټې موټر نه دی دا یو غر پر یو بیا سټارټي دا کوټه مونږ ډېر ځو ښه نه زه نه ځم ته ځه راځي بیا ځه ته دا شا باندې مې ویلې دی نه هم سم خوشحاله یم دا کوټه ده ته مزه که نه ښه دلته چې کوم سوارلو ته ولاړې ته ځه که نه ښه ځه بوزې دې والې ځه مبارک ځه الله دې خوشحاله که ځه که نه پړه دې بوغمه ده ځه ما ته پته ده
مولا دې غر کما ته پته ته دومره چې کوم دي کنجوس وختي او زما په خوشحالۍ نه خوشحالېږي خو زما له ګورو به خپله کیپي چلوم ټولې زمونږ کوټې راناټې پړه یو غوټه مې وه نه نورم نه کوټم نرم دا څه څومره اخري الا دا خو تی څه چل دی لکه ولې جاړې بل خره چې جارم ټاپه ما باندې ته وای زما په تا باندې څه بچی مې تپوس به دې نه کومه څه چل دی وایه بچې داسې نه وي ته وته راغلې د ماما دوی مې غټه پټه چینچي واخېسته غټه پټه چینچي واخېسته راغلی دی رینګټې چورو کړې دا خلک تېرېږي وایي بچې څه قیمت راښکته ویم تا پسې وتم تا پسې به ډېر ساعت کې واړو د خدای ظالمي نو شک مې شو څه شک دې شو نو قیمته شکونه کې په ما باندې ویم شک مې نه کوه خو شک مې داسې کوه که نه چې مخکې مې چې ته واده یې لاړم په جنجرو کې به بل ډاکسن ته ختلې وي ما وي هېڅ پته یې لګي الله هغه خو به مې تماشه کوله خلکو فرمایش په ویل ته پکې ودرېږه فرمایش په هلکه ته رینګه رینګه ولېږې خره چې کوم ورته وګورو راغلی ماما دوی مې ټوله غټه چینټي ځان له واخېسته ما له به ټوډه کېلې خولې ده سودکي ده سودکي ده والېما هغوی سره پیسې دي هغوی ته پیسې دي موږ یې په څه والو او دا پلار دا زاړه هډوکي دې م کباړي نه هلي چې خر چې کومه تاله پرې ته خو بس مه راپسې خره په قهر اخته شي دلته چې څوک نه وی جګړې مه کوئ راځه هلته به وجاړې نه زه په دې مسافرۍ کې جاړم نه راځم مسافرۍ کې د کور مخې ته مسافر مې په ډومبي ځل ولیده ته مسافر یې دا مسافري داسې مه او ستا شان سر به مسافري کوي توپې وباسه ته نشه بچې ما له ټوډه کې واله ډکې پرېږده دې عمر کې خلک چپس غواړي یا لالیپاپ غواړي په هغې پسې جاړي چوډکې خو غټه خبره ده زمونږ د ماما سره ځمکه شته که نه هغه تا له خو خپلې حصه لا نه راکړې دا دې ګوره هغه به راله راکړي که په هغې به ټوډکې والو ماما صرف مرګ په هسې در کولی شي ځمکې مکې نه ځان به پې بیټې ممړ کې خوله بنده کړه بس یاره زویه نن دې د کمال خبره وکړه دا ځمکه به تې نه لرو غم مه کوه نن به تېلې تکړه شه زما پلار ګنۍ ته تکړه شه ته خو ورته بهانه جوړې هر وخت ورته په دوربین کې پروت دی چې کله به یې غر کوم کله به یې وژنم کله به یې مړه کومه ویم د مرګ مې ورسره هېڅ کار نشته خو دا ځمکه ده دا خو به زمونږ ورسره خپل حق کېږي بېبي راله چې وچوه پسې پلونې دغه یې راواله پورته راواله ښه په شرط کې به خبره دي څوک ګوري نه باران ورېږي ښه ده بچې ستا دپاره ځم چې دې په ده مې نه سود کېږي ملا به دې ښکته کړی وې په خپله به دې ګټلې وې ما ګټلې ده خو ستا د رور نه بې اوسېدم زما د رور نه بېالې دا دې غټ کار وکړو راځئ ماما کره وځو راځئ پلې ته به تېرو د دې بچې سترګې مې دې ګنې تاله مې دې کپن هم نه اغلې راځه یا ښځې ولې ویم دغه ماشوم چې دی نو بار تللی دی که نه چینچي یې ایستې دا به څه وخت راځي ویم را به چې څه ډېره غونډه دنیا ګرځي نه چینچې ګرځي نه که صرف تا خپل زوی له چینچې اغوښتې ده ویم ډېر بې خونده زوی دی دې چینچي خو دې را باندې واغېشته خو چېرته ګاډي سره یې ونیوي په دغه چینچې ګورې نه خلاصېږي ویم یا سړیانه تم په کور کې ناست دی هغه به هم ټک کار نه کوي نو ولې زه به څه کومه یاره ښځې یو خو ویم که نه چې دا خوله مې دله ماته کړې دا کڅوړه به ته د دې خولې نه کله کوټې وایي نن ستی بین نه نزیوس دا خره دا کڅوړه چې مې اچولې ده سلام علیکم جی وعلیکم سلام ولې بچي سلام اچي پلار پې نه اچي نو ما سلام واچو کوم ځای دې واچوم ما ته سلام علیکم ما نه به هېر شوي وه چینچی یې غرار فرار چې کومې طرف نه خطا کړی دی کټ رانږدې که رانږدې که چې خبرې دې ورم وایه اوس دیاړي ده دا خو یو لوک دی نو وایي څه کوي درې کم څه کم از کم چې دوه خو وي هله نن سبا چې کوم دي دونه رشونه دي یو غر پر دي د چینچیانو چې ما لا یو سوال کوزه کړی چې درې پسې شاته نورې ولاړي د کپړې کاروبار پکې کوه که نه سمګلینګ پکې کوه که نه کارخانو رڼو پېښور کې غورځوه که نه هغه مخکې تا کوه هغه وخت چې چلېده اوس نه چلېږي وایم دادا په سینجیانو پمپونو باندې دونه رش دی که نه چې زما نمبر راځي نو بیا ماښامې لا دوه چې کوم دي هغه مې نه کړي پیري بس ګزاره کوه بچې ګورې حالات ډېر خراب دي
او دا یې سره غونډې دا سامان د شي امدا کډه وړو کنه نه وکو السلام علیکم وعلیکم السلام دا کوزنی کوم طرف نه راځي نه ته ورنداري هذا خدا بسیکا خدایا پاک ګرګستی والا مات کړه مونږه خو ګډېره اور ستړي مشي السلام علیکم نور څنګه الله دې کمال کینا وعلیکم الحمدلله ته سلام دې کمال یا رمضان ذکر کوي چې چمو غشتا هذا مبارک شو مبارک شو دې مبارک چرورا خوشاله شي خوجاني الله دې په ډېر خوشاله کی امين کېدا کینا ستاره کې راکدا باندې چتا خورای مې لازم ولې ګډ وړ دي دا دی وته دې خوشاله کینا مارا سړیا الله دې زما پلار غلې لا ډېر ترقی ورکی امين زما په سر اوچت شو چې خبر شوم گاونډیانو مستر کې باقی راويستي مالوالي هغه ته چې خوشي دي چې خلک دې څه یا نامسو یا چیو کړه باران مو خو یا چیو من متل باران کې خلک خپل کور کینی خپه کېږي مو خو ناس چې چا کڅې کې بني د کڅنی خبرې هم ډېرې وکړې هغه مین خبرې راځو زړې او نوې بہت جنګو کنه نو ماما زه ته کوم کنه خبره مې هم بي وورا دا به مخوري ولې تروړه ور دي بیا پکار دي درو باندې نه دا خبره نشته ته خلک ته خلک کې د تاسو قرانيږي زما رور دې زما ورته کار دې قرانداري او رورا الله خوشاله ساته دا خو زه په سر سترګو منم چې وړه مې د دې ځای دی غوړې مې د دې ځای دی ګوړه مې د دې ځای ده هر یو حکم پورا ادا کو خود چې غم لم ورکړی ما چې هغه نور څه کوي چې په سپینه پسې غوښه هم نشته چې سپی دې ویسي نه دی مې سپوس غلو شپاړې لم ورکړی ما نو اوس د خپل بچي له کار روزګار شروع کوم نو نور خو څه نشته دی مال تاسو سره لکشان پټې زما کېدو نو مال کاغم را کړی وی ډېره په اوږده راتاو شي خو مقصدي خبره دی مقصدي خبره نو یا خوري ته اوس زمانه ایسه د چا دپاره غواړي د ده دپاره که دې بیا چیلم نه ماما غلطېږه مو رښتیا ویم کوم دنه په ژوند کې هم دا ډېره بده خبره ما ته پته غمونه ډېر په انسان باندې راځي که نه خو زما ګوره ښځې ته پته ده که نه چې پلار مې مړ دی ټول ته چې مړ دی نیکه مې هم مړ دی ته مې خبره کوه که نه چې دا خوله ته مونجه یخانه ټوډه کېدالو والې ځان لکه نه مونږ به مبارکې ته خبره کوم کنه مازغم راله خراب کړو ته لګیای به کنه ته ته راغلی ما یو خبره کوله ما دا هر چا نصیب کړي کنه او ماما جی لاس لګ دی خواکا سوزاکی ساسو نصیب کې نشته دی کله خو پرې راغلی او سونه هم غونډ چې کوم دي صفا شوي دي اول دا کنه چې سترګو حلقې در پروتې دي مرګې در نږدې دي خو لالک دې ختم نه شو شبچې الله غلی شه هم غلو او هغه بله خبره به نه کومه په خپل کور په خلکو دباونه مه کوه دا واره چې کور کې داسې د مشرانو کار کې کار سوي بس خیر دی ماشوم دم دی دې په ارام کښېنه سړی چینج زه مله ورنه کې د دې موږ سره اړیسه کېږي نه او ته ما ته داسې پوښتنو کوې چې لور خور له حصه ورکړي غلی کېده ستا پکې څه کار دی زما خپل ورور دی او اس په نالونه واله چینده خو هم خپې اوچتې کړې او وایي چیندخې د کور ملکې شوې او ملکې لاړې ورکې شوې ستا پکې هېڅ حق نشته زما د خپل ورور څه کار دی هم تې رانه واله ځه ورور څه ته وایي زه د دې کور مالک یم تا د دادا د کوره راوړي دا زما دادا ګټلي دي هغه ټیم کې او دا م ورکوټی او زه م وړوم موږ پسې لیکلي ته نه راځه دې خپل لالا نه وغواړه یا خورې لږ چپ کا د سر رګ دې ونشلي دی اخري عمر دی بیا به دې په هسپتال کې هم نه پرېږدي بس غلې شه دا ما دا نه وایي چې دا د چړې لور ونه کې نه غلې ما سره ډېر بحث مه کوه بس خزي خور مې ده اخلاق دې لګي داسې خوره کیسې نه راغلې ده خور نه ده درمین صاحب هم نه ورکې کو ازار مې درته وکړ سر مې در پسې سر تور کو دا رور مې غر کېږي چې دې تخم مې سټلې موږ ته چې ازار کې ځان ته دوا وکړه چې روز دې ښه شي بس ځان ته دوا وکړه بای چاچی څنګه سترګو له نور پر شو اوبه ورکړي ځان دې بجا کو هلکه ته خو هغه قسم نه والله تا ته خو مې هغه پوک دی لکه چکې را باندې ولګه ستا د لاڅه خستا د لاڅه خپل
پاسېږې یاره داسې ولې پاتې یا خورې وایه وروره خدای بخیر ځمکه دله در کوم خوشحاله دا ځمکه چې د سود هغه پیسې به دله درکم ځکه چې په دې خفه کېږم درته دا یو خبره کومه پیسې به ولې ورکوې خو د ځمکې د نیمې د ادي کور ته چې به دا سوداګر هغه ما حساب کړي دي شکنه ګوره هغه دې سړی په کوه ګوره یا او غلی کېنه ما په چې به سوداګانې نه حسابې څه کریانه نه ده زما د رور کور دی او حق مې ورڅه بیا په ارام کښېنه ستا دې نسمن خپلې خور له څه ورکړي چې ته زموږ نه غواړې دا خو پرېږده تا له رور څه رالېږلي ته ماته یو سپېلنې جارو وښایه ته په خپل کور کې چې تا له دا رالېږلي بیا هم د ایسې پورې راله هر څه کړي دي په ارام کې یا خورې بس دا جنگ پرېږدی او که دې خښتې ته باقي لاس کمه دروره بلډ پریشر دې مخکې جو خدای دې دوی له جارو راولي اوس سره راغلی اوسو ما هغه لیکلي راري په پټ راري ما ونټلې دا سړی سم کوي دا یا بچي د پلار کور دی او د خور عیسه پلار سره کېږي هم کېږي خو دا عجیب هم دې زما به مقابله کوو زه کېږي زما ګوره بچي که سوده کېلي که جزلي چې خدای او رسول زمکه قایم کړې ده چې خور لور له به عیسه ورکې زه به خپلې خور له عیسه ورکوم سلم جهنم ځای کوې مه کوه چې په دې دنیا ورکم ما ته پته ده بچي بیا نه ورکوي نه ورکوي ترور الله دې جنتي کړو دا خو دې په الله دې دا د ودخکي الله دې ساجرا جهنم بس بس بیا هم نسمنه په ارام کښېنه بیا هم هغه جینۍ هم در کړې وه تا ته هم جامې در پوتلي هغې نه مه توتوارکه جوړه کړې ته به ته وګوره دقه دې سپک ښایي چې تا ته خو دقه دې تېرېده چې دا کوله درونې نو درون به شو چې په خپله سپکې مې که نه خامخا ستا چې په تله کې کښېنه نو زما د رور سره نه ښېدې بس پرېږدې دا قصې دا خبره ختمه کې مازغم رانه وخوړل خورې زه به تا له 8 روپۍ درکم ته به ما ته ځمکه کوزه کړي دا ګوته به ما ته ولګي دا کاغذ به ما سره د دې فوټوسټیټ په تاله درکړم بس خوښه مې ده الله چکو ګوته به نه لګې ښه ګوته به نه لګې لا جرا خدای بې انصافو کېږه بیا ګوته ترې خوري ولې به رانه کټ کې دا پنسل کاټ وراره خدای دې ډېر کا ګوته دې راله ماته کټه به لوګو ala weh ګوته ولګي پیسې به موږ ته پاره چې ټوټکی پنې دم بیا هم یې سړي ګوتې خاصې مو لګوله چې روپۍ هم رانه وسولې دي 1000 روپۍ ویني والله چې قبر دې پکې تاسو یا خورې ما سره خبرې کوه بس پرېږده پرېږده ورته جنیو پیالې چې په دې وره پخړه وشي نه چې نه په پیسې راکوي چې ټوټکی پټې دم ښه اوې نماز ستا چې نه لري ښه ډوکونه نه مې نه لري پیروي نماز د سراریا پټې نومرې ته پکې کلینډر واله خدا بس پرېږده تا سره کې ما خپل ټیشته کومه له زودا کې کلینډر باندې یا بچې ځوانه رونه یې مه ورانې که بس کلینډري به ورته کې که نه ما چینچي بیا لري که کلینډري کوم تاله موټر ته لاړه موټر پرېږده ما روري ما خیر دی دا اجازه سي ده بیا ما ته پورې دشمنو او چې شوړه دې واغېسته نور ورته شي په ارام استا کښېنه. شرارت یو دوا وکړه بس د خیر دعا وکړې الله دې تاسو له دا پیسې ښه کړي او ماله دې خدای ستا دا ځمکه ښه کړي او بچي سبا به بینک ته راشي هلته به د 8 لک روپۍ درکړم په ټیک ته ما ټوټکی بیه کړې دی الله دې ډېر خوشحاله کړه وره خوشحاله کړه بابا د خور پرېږدې د خور مې ده لرې که دې زما سره زبر څنګه نه خوشحاله ځه ته مه پسې وځه که نه څه کې څنګه خپل ماته وکړې بیه باندې ټیکټ لوي ځه بچي ځه ځه بیا کې ادا ګرځېدو نه یې سودا کې بس ځه الله دې د باندې واړي خیر نه د خدای بې انصافه ست په اتوبو د عیسې وه
پلوانه اوس چیته چیته کوي ما زموږ مقابله دې کوي یا الله ښه بس بریک یې واخیستو بیبي بیبي راځه ګاډي مې واخیستو رو سټي غوډار نه کې الله ګاډی دې راول کنه ګاډي مې الله مبارک ته بچي مهرباني ښکلي جام راشه مبارک شه دا دي ګولې سپینلي وته لګي راوړه بچله دي مبارک ته دا اره کنه دا نه کې ښه بازار ته یو شي سپری وته خو بیا هم راواغې څه دې پرېوتله هغه لاندې چې په سیخته سې لګېدلي دا سپینلي راوړه ورشه بیبي بچي ورشه تو نه کنه کې غوړې شابه سپینلي راوړه ورشه وته ګډي ګوډا دي ګوډا ښه خوند یو که خوند یو سمې دي پکې ګټو ښه د تور سترګو د شنو سترګو د خړو سترګو د سپینو سترګو د برګو سترګو نظر مات لمونو چته کا بچي څه کې اج سپیلنر ته لګیا کوم نظر کېږي لمونو چته کا لمونو چته دا زموږ نه وي صحیح ده مبارک ته دې یا تړي استاد مبارک شي استاد مبارک شي ګوستاد نه کې ښه دا تر اكوش دا کلندر دی راته کوشا چاري کوشا کوچا کوشا ده بیبي لګا ټاچا پکې اكوشا خوب پکې راشه له خوشحالي کو ما پکې نه پرېږده وینا خوشحالي وکړه لګا دې مبارک شه مبارک په باران کې له فریخ پاغې خلکو له پښینت مانو ټکه به خپچو لکه دا یو وایي خبرې ته زم دا وخت دی په ما دا مړه ټاله پکې نیمې پېټې را کوم ښه دا ما سم غټ لري مخه پکې ده ها دا ستاده ها راځي څنګه راځه صدر په واچو مېر ورو دا پته نه کیږي چې دا رقم دی په یو کار کومه دا جیب ولټون کو کارت وسره وکنه نو پته به ولګي صحیح ده دا کارت وسره شته دا خو د سوات دی دې سره بس کو وسلمه یره دا کار کو کنه څوک پراشي چاته به ورواچو یو به شي خو هیدا صحیح ده خدای رو سوکرا ولیا अरे बेबी ټول عمر چې کوم نه پټانګو کې ګرځې دیو نن د سوات ته چکر دا کمپلیټ وي صحیح ده کنه د خپل ګاډي هم دې اوس کومه په چرته چکر وو بیا پکې دا مونږ ټیپر دا پکې روستو چلو خیر دی چې پښتو شي د معلم جبی چې کومه وونه نه بمزو ورته پک تاسو ما دی ویل کنه چې زه غواړم بار نه کینم غواړم دنه خو دوی کسان نازي او یو کار وکړو زه به مرګري سره درشم دا تا مرګري سره دا او شانو ولې خیال کا وګوره ها خاصه صحیح ده از ما سوات ډیر زیات خواخم دی لاړ بچي کنه نه وخت شابه دا به دا راځي ګوره ته وردا سره روان چې هم پیسې ته دا خدای بدل چرګو ته خڅو کې وکه ګوره ناری پرې نه دی خلچ ماما جی لاړو کداري باران دغه پورې والو کنه نو کلو کچر دې به جوړه کړې و خبرې خو کوي بیبي زمونږ د کوڅه کې را خلک څنګه را جمع شوي دي یا الله خیر ماړه د دې خلکو خو کار نشته چې راغونډېږي ته راځې ورځو څه نه پیسې دي دا څوک دی هلکه خبر نه یې نه امداد دې کې مړ پروتو د مونږ پر غلاره کې مرو چت کو خو دې د سوات د ریکارډ وسره جیب کیو اله نو مونږ سوات ته نه ځو څه کوي تاسو موږ سوات ته چکر لزو خو بس اوس نه ځو یو کار وکړه اسیم سوات ته ځای کنه نو زم دې بر سره واچو مسلمانۍ ځان سره یو څه دا دې زه وای دا دې مونږ سوات ته روان یو ځکه مونږ به کټ مړو بیبي مونږ پکې لا ناتم نو یا بچي مونږ خلا پکې ژوند دي نه دي کې نه ولې ته پکې مړې کېده یتروره د الله نو یریږي اسیم رواني مسلمان دی نو ځان سره پرې گاډي کې واچو نه یې وېسه پیسې هم در یو 200 روپیا درکم خو چې 200 روپیا برابر 2000 په درکم خو مسلمان اله کنه مړې بابا کې وځوړې بس خالي شه 200 روپیا دی هغه پټرول خرچه به دی وزیر ده هم دې یریګم خبره واوره د مړی سام درونی گاډي به چرته مزل کوي نه چنجله خود پیسې کوم دا کار ځان سره ځکه کلندر بس چورو بس وو اره اوچتې کې اره شاته ورته راوته کولو کټاله ثواب به مشي الله هم جنتیان کا راځي ثواب کارونه خو ډېر دین بل وکړي زه خو دې یریږم رښتیا تاسو خو راته پکې مړې راټولې دي خو کېرې کارتي اخوا چاله که مکې له مړه ده ښه دوسرو کې جنګ مې نه کوي ما مخکې تاسو
یا بچی په خلاره ګورې مړه مې نه کې نو بیبي تا ته چا وی چې تو سواد چکرې وخه نو واورې پکې شوي خلک وایي واوره لځو هلا دې صفا روډ دی ګاره ها ډېر سم ښایسته هغه مړې خو به د یخنۍ نه مړ شي هو نه مړه نه مري خو مړی دی څنګه به د یخنۍ نه مړ شي کمقله مړی دی یا بچي دا ګاډی زور نه کوي تا ته ما نه ویلې چې مړی پکې مه کېنوه داسې کار دی که نه بیبي 2000 روپۍ د پېټرولو خرچه خو به بچ شي که نه 2000 روپۍ دې چاته په ملکړ کې لاندې رانه کاږي دا ګاډی وم نه غورځئ د کمره دا خبر دې هم ډېره برابر وکړه کوارې ښه دا لکه ښه څنګه چل دی خو صحیح روان یې که نه خو دغه کېږي نه تخي تخي پیازې مې رانې ډوک ډوک کوي راوړی رالېمانو مړه په دې پاني کې خو مړي نه یارېږم مه یارېږه دا ډېر بدرنګ جاړي که نه شانو سرو ډېر بدرنګ جاړي اوس پېکله کې ولګوه چې راخېجو دي دا ټیکانې که نه بیبي راته ښکاري جو ټیر پنچر شو ښه ډوکه ډوکه کوي رښتیا ویم یو ټیر پنچر شو او ډېره خطرناکه لار هم ده ورته وګوره څوک هم نه دا خبره ټیک وکړه ټوکه ټوکه کوي پنچر شو څوک رښتیا نشته یا بچي تاسو مړی راوخېږو موږ ویل موږ به چکر وو هغه چکر پویه نه کړم غر کړم اوس مې ډېر درځا کوي ستاسو د لاسه نه نه نو شانو څو خبره دا ده که نه چې هغه 2000 روپیو ته ما وکتلو ټیپ بند کا ولې ټیپ دې ولګو مړی پکې پروت دی ته ټیپ لګې ورګه لږ هلته بند کا پنچر کېږي به نه ګاډی پکې ښه کوي وای ما ته پته ده ټیپ پنچر شو ګوډېږی ښه تاسو پکې ټیپونه غږول نو وویل وای وای اخی دا ټیر یې جام کړي دي ما ته پته ده راته هلک ورته په دې ته راټکو او سنسان علاقه ده څوک تم نه هېلې ګاډو والے له لاس نه ورکو که نه بیبي ټیر خو راټول شي نښتې د دې سره به ټکو څه ورڅه کې غوڅې راکولاو کړئ لمنو چته کا جامې دې ستا کړه ټول او مړ یې مې راته پروت دی ټیر خو جام شوی دی که نه او تاسو چې کوم ځای کې ولاړ یې که نه دا ځای ګوره ډېر خطرناک دی استاذه که ټیم پکې ډېرې شي زم درشمه هماغه موږ یې پخپله کولی شو شانو ټول مړی داسې تخته مړی راپسې دي روح راپسې شوی دی شانو دا وچوه بیبي پټه ده ورغړه بیبي پکې لاړه بیبي کېنه کا بیبي نه پکې بیبي روکه کا بس د خدای بیبي بارچه شانو کاکا نه شانو تو مړی دا دی ولګه ته موږ نه څه غواړې ښه موږ خو ته نه دي کړي خدای بندیانو زه مړی نه یم نو ته څه تاسو هغه بریکر سره سلو شوې نو زم درختم نو هغه کټ کې یو کس ملاستو نو زم به سره سملاستم ځکه چې یخني ډېره زیاته وه نو لکه ته به مړي سره ملا شوې دا مړی و